بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان دی د قرآن ساینسي معجزې. اول باید ووایو چې قرآن د ساینس کتاب نه دی، بلکې د آیاتونو او نښو کتاب دی. په قرآن کې د 1000 نه زیات آیاتونه د ساینس په باره کې دي چې د دې جملې نه 80% ساینس ثبوت کړي چې 100% صحیح دي، او پاتې 20% په باره کې لکه جنت، دوزخ او برزخ ساینس هیڅ نشي ویلی، ځکه چې ساینس لا دومره نه دی رسیدلی چې د دې 20% په باره کې څه ووایي، بلکې نورو تحقیقاتو ته ضرورت لري. زما یادیږي مونږ چې په مکتب کې وو، ما د ساینس د استادانو نه اوریدلی و چې ځمکه ګرځي او لمر نه ګرځي، ساکن او بې حرکته دی. دا چې قرآن د سورة الانبیاء په 33 آیات کې فرمایي چې لمر په خپل مدار یا اوربیټ کې د خپل محور یا اکسس په شا او خوا ګرځي. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. او الله هغه دی چې شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ پیدا کړي دي، ټول په خپل خپل مدار کې ګرځي. په دې آیات مبارک کې یوازې لمر نه بلکې ټولو ستورو یا سټارز، ټولو سیارو یا پلانټ او ټولو سپوږمیو ته اشاره ده، یعنی ځمکه، سپوږمۍ، لمر او ټول ستوري او د هغوی مربوطه سیارې او سپوږمیګانې هر یو په خپل خپل مدار کې ګرځي او په حرکت کې دي. الحمدلله د 20مې پیړۍ په آخر کې ساینس هم ثبوت کړه چې لمر بې حرکته او ساکن نه دی، بلکې د خپل محور یا اکسس په خوا او شا په 20 ورځو کې یو وار ګرځي، او د قرآن تصدیق وکړ. همدارنګه سورة یاسین په 38 آیات کې د لمر د یو بل حرکت په باره کې فرمایي: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. او لمر د خپل ټاکلي ځای خواته ځي. دغه اندازه ده د ښه غالب، قوي، ښه دانا. الحمدلله چې ساینس د لمر دا حرکت هم کشف کړو. وایي چې لمر په ډیر زیات سرعت او سپیډ سره، یعنی 1,20,000 کیلومتره په یو ساعت کې د سټار ویګا خواته روان دی. او الحمدلله ساینس بیا هم د قرآن د حقانیت تصدیق وکړ. همدارنګه قرآن د الذاریات د سورت په 1 آیات کې بل یو لوی حقیقت ته اشاره کوي. فرمایي: والسماء ذات الحبق. قسم دی په اسمان چې د لارو نه ډک دی. الحمدلله د ساینس علم هم اوس ثابته کړي چې څومره چې په ځمکه کې د شګو دانې دي، د دې نه په اسمان کې ستوري ډیر دي، او د هر ستوري، هرې سیارې او هرې سپوږمۍ دپاره خپل خپل مدارونه او لارې جوړې شوي دي چې یو هم د خپل مدار او لارې څخه نه وتلی شي او نه بې لارې کیدلی شي، چې دا حقیقت قرآن د سورة یاسین په 40 آیات کې داسې بیانوي: لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه د لمر په وس کې دا شته چې سپوږمۍ ونیسي، او نه شپه په ورځې مخکې کیدی شي، او دغه ټول په اسمان کې
په خپلو مدارونو کې ګرځي، یعنی نه یو ستوری او نه یوه سیاره او نه یوه سپوږمۍ کولی شي چې د خپل اوربټ یا مدار نه ووځي او د بل ستوري یا سیارې یا سپوږمۍ مدار ته ورشي. همدارنګه قرآن د الذاریات د سورت په 40 آیات کې د یو بل لوی حقیقت په باره کې فرمایي: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. او اسماني کائنات مونږ په خپل قدرت سره جوړ کړي دي او یقینا مونږ د کائناتو پراخونکي یو، یعنی کائنات په دوامدار ډول لویږي. الحمدلله چې دا حقیقت هم په 1929 کال کې د یو امریکایي ساینسدان هبل په واسطه کشف شو او د ماډرن ټیلیسکوپ په واسطه په سترګو ولیدل شو چې کائنات په ډیر زیات سرعت سره لویږي. ګلکسي او ستوري یو د بل نه لرې کیږي. د دې لویېدو سرعت یا سپیډ دومره زیات دی چې که چیرې ساینس دا خبره نه کوله شاید هیڅوک یې منلو ته تیار نه و، ځکه چې کائنات د نور په سرعت یا د لایټ په سپیډ یعنی 3,00,000 کیلومتره په یو سکند یا یوه دقیقه کې لویږي. فکر وکړئ سره د دې چې ستوري په خپلو مدارونو کې هم ګرځي، د ګلکسي یا کهکشان د مرکز په خوا او شا هم ګرځي. علاوه د دې نه د نور په سرعت یا د لایټ په سپیډ ټول ستوري او ګلکسي یو د بل نه لرې کیږي. کله داسې هم پیښیږي چې په همدې زیات سپیډ یا زیات سرعت سره یوه ګلکسي په بله ګلکسي ورشي، خو دومره دقیق حساب او دقیقې لارې ورته جوړې شوي دي چې په غیر د ټکر او اکسیډنټ څخه یو د بل نه په خیر او خیریت تیریږي. د ثواب دپاره غور او فکر وکئ. دا څومره معلومات چې تاسو واورېدو دا قرآني معلومات وو چې د 20مې پیړۍ پورې په خپله د ساینس علم په دې باره کې نه معلومات درلود او نه یې څه ویل، یعنی ساینس په دې باره کې بالکل چپ او خاموش و. او د وخت ساینسدانانو او فیلسوفانو د انشټاین د زمانې پورې چې څه ویل هغه ټول د قرآن د دې معلومات برعکس سرچپه او خلاف وو. ځکه چې د 20مې پیړۍ نه مخکې او د 20مې پیړۍ د اولو وختونو پورې یعنی تقریبا 1909 کال پورې دوی ویل چې لمر او کائنات ساکن او بې حرکته دي. دلته لږ ښه متوجه شئ، زما اعتراض په ساینسدانانو او فیلسوفانو دا نه دی چې د 20مې پیړۍ پورې ولې د دوی نظریات یا تیوري د حقیقت خلاف وو، بلکې زما سوال دا دی چې د وسایلو او ټکنالوژي باوجود د ټولې دنیا ساینسدانان د 20مې پیړۍ پورې په دې نه پوهېدل چې لمر حرکت لري او کائنات لویږي. نو بیا 1400 کاله مخکې د ټکنالوژي او وسایلو نه په غیر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کوم ځای نه دا معلومات په قرآن کریم کې ولیکه؟ په داسې حال کې چې لیک او لوست هم نه و کړی او نه په ټوله دنیا کې یو نفر موجود و چې دا معلومات ورته و. جواب د لمر په شان معلوم دی چې قرآن کریم د الله کلام او کتاب دی، چې د الله د وجود د ټولو نه لوی او غټ ثبوت همدا د الله کتاب دی. ځکه چې
1400 کاله مخکې د کائناتو په باره کې داسې معلومات ورکول په غیر د خالق او کریټر څخه د بل چا د پاره ناممکن او محالو. خو که د دې سره بیا هم څوک انکار کوي نو دا خو بیا د عقل او کامن سنس څخه انکار دی، ځکه د هیڅ یو سالم انسان عقل هم دا نه مني چې 1400 کاله پخوا دی د خالق نه په غیر بل څوک د کائناتو په باره کې داسې معلومات ورکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين.